د اتمر ټیم سره تر یوځای کېدو وروسته دوه لوړپوړي چارواکي له دندو ګوښه شول. دوه لوړپوړي چارواکي هغه مهال له دندو ګوښه شول چې د حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم سره یوځای شول. دا برحاله لوړپوړي حکومتي چارواکي چې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د ولسمشر غني د ټیم متحدین ول او اوس یې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې خپل ملاتړ د محمد حنیف اتمر له ټیم څخه اعلان کړ. د سرچینو په وینا د تروریزم په چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهي او د ولسمشر سلاکار فضل کریم فضل د لرې کولو خبر ورکړی دی. ویل کیږي چې دا دواړه د ولسمشر غني نږدې متحدین ول او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې یې د محمد حنیف اتمر له ټاکنیز ټیم څخه خپل ملاتړ اعلان کړی. څه موده وړاندې د ښاغلي فراهي انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی و او پکې لیدل شوي ول چې دی د هغو ګډونوالو په منځ کې ناست دی چې له محمد حنیف اتمر سره یوځای د ولسمشریزو ټاکنو د نوم لیکنې لپاره د ټاکنو کمیسیون ته تللی و چې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخ شو. ډیری کاروونکي د دې لپاره نیوکې وکړې چې دی اوس مهال برحاله د دولت وزیر دی او شتون یې په داسو غونډو کې د قانون خلاف دی. سرچینې وایي وروسته له هغې چې په ټولنیزو رسنیو کې یاد انځور لاس پر لاس شو نو په همدې سبب ولسمشر غني دوی له دندو ګوښه کړل چې موږ د ولسمشر له دې نیک او پر ځای اقدام څخه ستاینه کوو. له ولسمشر څخه مو خواست دا دی چې ټول هغه کسان له دندو لرې او په کور کښېنوي چې د نبي فراهي او د فضل کریم فضل په څیر په حکومت کې برحاله دندې لري او له دولتي امکاناتو په ګټې اخیستنې سره نورو کاندیدانو ته پراخ کمپاینونه کوي. مننه چې د ویډیو تر پایه موږ سره وئ. مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیوګانې له لاسه ورنه کړئ.